السلام علیکم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپېته نصیحتونه مې درته راوړي. 25م نصیحت: د جوماتونو جوړول. څوک چې په دنیا کې جومات جوړ کړي، الله پاک به ورته هماغه شان په جنت کې جوړ کړي. په یو متفقون علیه حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، څوک چې یو جومات جوړ کړي، الله پاک به ورته هماغه شان په جنت کې جوړ کړي. 26م نصیحت: مسواک وهل. د اودس پر مهال مسواک استعمالول سنت عمل دی او اجر لري ان شاء الله. د صحیح بخاری په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، که زما پر امت بوج کېدای نه، امر به مې پرې کړی و چې هر لمانځه لپاره مسواک استعمال کړي. بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، که زما پر امت بوج کېدای نه، ما به ورته امر کړی و چې هر اودس کې مسواک وکاروي. په یو بل حدیث کې بیا راځي چې بیبي عایشه رضی الله عنها له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړي چې فرمایلی دي، مسواک د خولې پاکونکی او د رب راضي کوونکی دی. 28م نصیحت: جومات ته تګ. هر څوک چې جومات سره یې زړه تړلی وي او د هر لمانځه لپاره جومات ته ځي راځي، په هر وارې تګ سره به الله پاک په جنت کې مقام او منزلت لوړوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو متفقون علیه حدیث کې فرمایي، څوک چې جومات ته لاړ شي او راشي، یعنی د جمع لمونځ لپاره، الله پاک به ورته جنت کې منزلت او مقام لوړ کړي په هر تګ راتګ باندې. د دې حدیث په شرح کې ځینې علما وایي، هر څوک چې جومات ته د جمع لمونځونو په ځانګړي ډول د سهار جمع ته لاړ شي، بیا هلته تر لمر ختو پورې تم شي او عبادت وکړي او بیا د ماښام جمع ته لاړ شي او هلته پاتې شي او جمع وکړي، الله پاک به هر ځل دغه کار سره جنت کې موقف لوړوي. د دې ترڅنګ به الله پاک د جمع په خاطر د هر لمونځ ان تر 29 چنده اضافه ثواب ورکړي. بل حدیث شریف کې راځي، د چا چې زړه له جومات سره تړلی وي، د قیامت په ورځ به هغه 9 کسانو په ډله کې وي چې الله پاک د خپل عرش تر سیوري لاندې ځای ورکوي. هغه سیوری چې په هغه ورځ به تر هغه بل سیوری نه وي. 28م نصیحت: 5 ګوني لمونځونه کول. هر مسلمان چې 5 وخت لمونځ په ښه ډول وکړي، الله پاک یې پخواني صغیره ګناهونه بخي. د صحیح مسلم په یو حدیث کې حضرت عثمان رضی الله عنه څخه روایت شوی چې فرمایلی دي، لا رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې واوریدل، هیڅ مسلمان داسې نشته چې د 5 وخت فرض لمونځونو وخت پرې راشي او دی ورته ښه ښایسته او بشپړ اودس وکړي، په خشوع سره د لمونځ ارکان او رکوع او سجدې وکړي، مګر دا چې دا د مخکنیو صغیره ګناهونو لپاره کفاره شي، که یې کبیره ګناهونه نه وي کړي. یعنی هر ورځ چې پر تا د 5 وخت فرض لمونځونو وخت راځي او ته ورته ښایسته په سم ډول اودس وکړي، په خشوع او ټول پام سره د لمونځ هر رکن لکه رکوع، سجده او نور ارکان پوره کړي، له دې سره به د مخکینی صغیره ګناهونه درته وبخښل شي. او دا یوازې یو ځانګړي وخت پورې محدود نه دي، بلکې ټول کال هر ورځ چې ته دا کار کوې، ستا مخکینی صغیره ګناهونه بخښل کیږي. د کبیره ګناهونو بخښل کېدو لپاره بیا توبه او د الله پاک مهرباني ته اړ. په یو بل حدیث مبارک کې به مو اوریدلی وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، که د یو چا کور مخته یو ویاله وي او دی پکې هر ورځ 5 وخت ځان مینځي، نو کله به پر بدن ناپاکي پاتې شي. هغه مبارک فرمایلی، 5 وخت لمونځ هم همدغه شان انسان له ګناهونو پاکوي. 29م نصیحت: د سهار او مازیګر لمونځونه. 5 وخت لمونځونه ټول فرض او مهم دي او له شرعي عذر پرته قضا کول یې حرام دي او انسان پرې ګناهګاریږي. خو په ګڼو احادیثو کې د دې 2 وخت لمونځونو په اړه ډیر ټینګار شوی. د صحیح بخاری په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، چا چې 2 بردین وکړل، جنت ته داخل شو. برد یخي هوا ته وایي. د 2 لمونځونو ته ځکه بردین یا 2 یخوالي ویل شوي چې سهار لمونځ هم په یخه هوا کې تر لمر ختو مخکې وي او د مازیګر لمونځ وخت کې هم لمر ښکته کېدو کې وي او د هوا تودوخه ورسره کمه وي. د دې حدیث مبارک مفهوم دا دی چې د سهار او مازیګر لمونځونه جنت ته د داخلېدو لامل کیږي او څوک چې پرې پابندي کوي، جنت ته به داخل شي ان شاء الله. د صحیح مسلم په یو حدیث کې هم راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، هغه څوک به دوزخ ته داخل نشي چې تر لمر ختلو او لمر ډوبېدو مخکې لمونځونه کوي، یعنی د سهار او مازیګر لمونځونه. په دې 2 لمونځونو ځکه ټینګار شوی چې د سهار د خوب وخت وي او له خوبه پاڅېدل اسانه نه دي
او ځانګړی اخلاص غواړي او مازیګر په وخت کې بیا خلک په خپلو کارونو مصروف وي او له کارونو ځان فارغول او لمونځ کول زورور ایمان او اخلاص غواړي. د دې دوه وختونو په اړه په سورۃ قاف کې هم ټینګار شوی دی. الله پاک فرمایي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ژباړه او د خپل رب تسبیح او حمد بیانوه تر لمر ختلو مخکې او تر لمر ډوبېدو څخه مخکې. 10 نصیحت د جمعې لمونځ. جمعه ډیره مبارکه او مهمه ورځ ده. څوک چې د جمعې لمونځ لپاره ښه چمتووالی ونیسي او په جمع سره د لمونځ وکړي د یوې اونۍ ګناهونه یې بخښل کیږي. د صحیح مسلم په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې اودس وکړي او په ښه ډول یې وکړي یعنی ټول رکنونه یې پوره کړي بیا جمعات ته د جمع لمونځ لپاره لاړ شي د خطبې اورېدو لپاره چوپ کینی د همدې ساعت او تر بلې جمعې ګناهونه ورته بخښل کیږي او د یوې اونۍ د پاسه د 3 ورځو نورو ګناهونه هم ورته الله پاک بخښي. 3 ورځې ځکه ورزیاتې شوي چې الله پاک د یوې نیکۍ بدله 10 چنده ورکوي. یعنی موږ یوه نیکي کوو الله پاک د 10 نیکیو اجر راکوي خو که ګناه کوو یوه ګناه حسابیږي. یعنی یوازې د جمعې لمونځ کولو باندې الله پاک موږ ته د 10 ورځو ګناهونه بخښي. علما وایي دا هم صغیره ګناهونه دي ځکه کبیره ګناهونه توبې ته ضرورت لري چې انسان ترې باید توبه وباسي. ځکه د صحیح مسلم په یو بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 15 لمونځونه جمعه تر بلې جمعې او روژه تر بلې روژې د ګناهونو بخښونکي دي که چیرې له کبیره ګناهونو ډډه وشي. یعنی 15 لمونځونه په خپلو وختونو منځ کې، جمعه له یوې جمعې تر بلې او روژه د یوه کال ګناهونو کفاره ده.